تازه پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیلوي. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دویم پړاو کې د هغو افغانانو چې د ICC یا افغان وګړو کارت په نامه اسناد لري افغانستان ته د بیرته ستنولو لړۍ پیلوي. له دې وړاندې په لومړي پړاو کې پاکستان د هغو افغان کډوالو چې قانوني اسناد یې نه لرل په زور افغانستان ته لیږلي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي مرکزي حکومت دوی ته سپارښتنه کړې چې د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو په اړه معلومات راټول کړي چې شمیر یې څومره دی او په کومو سیمو کې ژوند کوي. نوموړي د دغو کډوالو د ایستلو او یا ځانګړې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو یو چارواکي د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د مرکزي حکومت له منظورۍ وروسته به د دغو کسانو د بیرته ستنولو لړۍ په اوړي کې پیل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.